او ابو داود شریف میلاس کې 400 را روانم چې ته په پنځمه میاشتې مخکې زما یو ملګري راته ویلي چې زما یو سانډو دی او داسې حدیث دی او ډېر بېکاره سړی دی او ما څه کله لاړ شه خو دا خبره زما د ذهن نه وتې وه. ابو داود شریف میلاس کې را روان یم نو دا سړی په مخه راغی وی چې ما ته په سایکل سور شه او زه به دې مدرسې ته ورسم. مې زه ښه ده سایکل چې سور شوم نو شاړن کې کور دی نو ما ته وایي چې کوره پورې به لاړ شم سایکل به درکړم ته به په سایکل لاړ شې. مې زه ښه ده زه څه خبر یم چې زړه کې اوس نور څه نیولي او ډارې کې د دې حدیث په دوکان وردن نه کړم چې کېناستو مې څنګه کېناستې وې دلته به لږ یخ څه شی اوس کوم ښه ما ته وایي تا ته یو څو میاشتې مخکې ما ویلو چې زما یو سانډو دی هغه دا سړی ما یې زه پې وادېړولو. دې وخت کې نو اوس د اسلام آباد د پوهنتون د اسلامیاتو څه فارغین دي علي حدیث دي هغه مو سره ناست دي 2-3 نفر دام دی. ما ته ویمه چې دا خو دار اسلام کې مؤمن دی ته مؤمن یې اخر تاسو په څه لانجه ده خپلوان هم یې سنډوګان یې. مخامخ د نظر بوستان بابا مقبره ده او هغلته جومات دی. ما ته وایي چې زه ورته وایم چې دې جومات کې مونځ نه کېږي او دې دلته مونځ کوي نو په دې لانجه ده. مې اخر ته چې ورته وایي چې دلته مونځ نه کېږي دا ولې وی دا ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تصلوا الى القبور قبر ته مونځ مه کوئ دې په مخه کې قبرونه راغلي. ما دا خبره چې لا تصلوا الى القبور قبر ته مونځ مه کوئ دا خبره څه اندازه شته دی که نه صفونه مفونه معلومې علما پکې څه وایي وی علما زه نه منم داسې ګرم و که نه مې د سره یې مه منه خو بیا به ډېره مشکله شي درته بیا څنګه مې چې د علماو اقوال او حد پکې نه مني نو زه به فتوا ورکړم چې پاکستان کې مونځ نه کېږي ځکه یا به په افغانستان کې مخې ته قبر راغلی یا به په ایران کې راغلی یا به ریاض کې راغلی خو تر کعبې پورې خو به چېرته قبر وي نو بس مونځ نه کېږي. نه وایي داسې خو نه ده مراد نو مې څنګه مراد ده وی علما وایي چې 3 صفونه یې منځ کې ویې کېږي. ما خو تا ته اول وي چې د علماو خبرې پکې منع کړه د دې څه اندازه شته دی. نو ما ورته وایي چې نظر بوستان بابا د جومات دا زوړ جومات دی نو 2 ګزه خو د هغې دیوال دی بیا تاسو وګورئ هغلته 1.5 ګز یو ویاڼۍ ته دی ده بیا 2 ګزه 3 ګزه لاره ده بیا د هغې ناخوا مقبره ده نو مې دا خو د 50 صفونو نه هم ډېر شو. ویې نه زه بل حدیث پیش کړو او چې ته څو حدیث پیش کوو نو هغلته چرچرکي نور هغې شروع یو لکۍ شه نو ډېر تېز و ګرم به راتلو هغه ته مې ته مه غږېږه وی ولې مې ته قرآن کې او ته قرآن کریم پېژنه وی ولې نه پېژنم هلته قرآن کریم پروت و راواخېستو مې دا خو مصداق د قرآن کریم دی تعریف یې وکړه زه تاسو یم انسان څه ته وایي ته به سړی د غوږه رانیسي تعریف وکړه دا خو مصداق دی تعریف د کلام څه شی وی دا کتاب دی اسمان نه نازل دی په واسطې د جبرائیل علیه السلام په یو پیغمبر باندې مې بیا خو تورات هم قرآن دی یو کتاب دی اسمان نه نازل دی په واسطې د جبرائیل علیه السلام په یو پیغمبر باندې تا دا تعریف په تورات هم صادق دی بس غلی شو چې غلی شو نو هغلته ولاړو بس غلی سوچ کې ناست و چې دا څه کیسه وشوه که لږ وروسته یې بیا خوله راواچوله مې ته به نه غږېږې تا سره قرآن کریم تعریف نه دی یاد ته تعریف یاد که بیا هغه مې هغې کې پوهېده که نو درېم غږېدو ډېرو نو هغه درېم غږېده نو درېم ته مې وي مې ته هم مه غږېږه وی ولې به نه غږېږم مې ته ځکه مه غږېږه چې تا نه که د عامیانو تپوس وکړم نه درځي وی څه ماسپښین مونځ څو رکعته دی وی 4 مې دې کې تکبیرونه څو دي بس وازه خوله یې ونیو مې ته غلی شه تا ته د مانځه تکبیرونه یاد نه دي ولګیا نو هغه درېم مې راونیو ښه چکني مې کړ چې ای 2 به غږېدم مې تا ته قرآن کریم تعریف نه دی یاد اول ته مې تا ته د مانځه تکبیرونه نه دي نو ما ته وی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الصلاة فی المقبره او دا مقبره مې ګور اول دا مقبره نه ده دا د مقبرې اړخ دی فقط لا تصلي القبور باندې استدلال وکړه د هغې جواب ته خپله وکړه او که ته وایې چې نه خامخا چې بس یو مقبره یو هغه ورانه یو ختمه یي په هغې مونځ ناروا دی نو ما د مشرک په مقبره مونځ باندې غټه ګناه
مشرک خو بیخي غټه ده. نو ابو داود شریف خو زما لاس کې نو ته مې راواړول. حدیث شریف کې د ابو داود راځي چې دا مسجد نبوي چې په کوم ځای جوړ دی دا مشرکانو هدیره وه. نبی اسلام امر وکړو چې کجوري بوټي ووهئ قبرونه وران کړئ پاسه پې جومات جوړ کړئ. مې ستا په فتوا باندې خو لس کاله د نبي اسلام مونځ نه دی شوی او د صحابه کرامو تر اوسه پورې چې د حاجیان دي د یو مونځ نه کېږي. مې دا فتوا دې څنګه ده ډېره غټه نه ده. بس چې حدیث مې ورته په یاد وي داسې به نه وي نو حدیث مې ورته ما څخه ابو داود شریف و اتفاقا انا ورته کوله وکړم دا حدیث شریف. یاره وایي بس دا هر چا خوښه ده زما زړه یې نه مني دلته منکدې کوي دی خو زما زړه یې نه مني. نو بهرحال دی چپ کوئ چې ډېر غږېده بل باندې څه خبره ورته ګورئ. ما ورته وی چې یو امیر درنه تپوس وکړي چې ته ایمان زیاتېږي او کمیږي. تپوس وکړي چې د ایمان شرعي تعریف څه شی دی نو دا یو چپ شو. مې تا خو شرعي تعریف ونه کړ عرفي دی وکنه بل شروع شو. په تپوس د نبی علیہ السلام نشوي چې اخبرني عن الايمان غوته ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله امنت بالله مضمون تیر کوي دا مې تا شرعي تعریف مې تا اوس صحیح تعریف دا تعریف د ایمان دی. خو ما یو امي سړی درته وایي چې یو سړی دی په دې پنځو شیانو ایمان لري خو په الله یې نه لري. نیم مؤمن دی که دوی سیری که درې سیری که ټول مؤمن وي دا خو کافر دی. ما یو سړی دی چې په نورو ایمان شته خو فقط په فرشتو یې نشته وي دا هم کافر. ما په نورو شته دی خو فقط په رسول یې نشته وي دا هم کافر. ما په نورو شته خو په انبیاو یې نشته وي دا هم کافر. ما یو سړی دی چې په شپږو واړو ټولو ایمان راغی یا و نو بیا وایي مؤمن دی. مې تا وي زیاتېږي لږې ته زیات که زیاتېږي څنګه دیو کې چې څه کم خو کفر او چې کله دا رالو نو ایمان راغی ته اوس وایي زیاتېږي دا زیات یې ته که موټا شانو هغه بوهې ته شغلی شو. دا مشر بیا شروع شو. وینا زه یو مثال ورکوم مې ورکړه وایي د ایمان مثال دی ونې دی. ایمان مثال دی ونې دی او ونه یو ډډ وي د هغې شپږ خاښونه زیاتېږي خلک وایي ونه زیاتېږي. مې اول دا خبره چې خاښونه زیاتېږي خلک وایي ونه زیاتېږي دا مجاز دی. حقیقت کې خاص زیات شوی ونه نه دی ډډ نه دی ډډه مغه ډډ دی خاص دی. او دویمه دا ده چې ته هر کله د ایمان نه ونه جوړې او شپږ ورته خاښونه جوړې او په هغې کې د زیادت قول کوې نو دا یقیني د کفر عقیده ده. بیا غوسه شو وی ولې ما ستا مقصد دا دی چې ایمان یو خاص دی ونه ده یو خاص ایمان بالله دی نو الله زیاتېږي یعنې دجال به خدای کېږي ته به په ایمان راوړې. دویم خاص ایمان بالکتب دی نو کتابونه به زیاتېږي بل کتاب به نازلېږي ته به په ایمان راوړې. بل خاص ایمان بالرسول دی غلامت کې دی نه به پیغمبر جوړېږي ته به په ایمان راوړې. تا خو ما د ایمان په خاصونو کې زیادت قول وکړ. نه رسولان زیاتېږي نه کتابونه زیاتېږي نه خدایان خدای زیاتېږي نو آخر څه شی زیاتېږي چې ته وایې خاص دی. ما د ایمان مثال د راډ دی. راډ 18 انچۍ کې 40 انچۍ کار څوکي راډ نه زیاتېږي نه کمیږي بلکې د راډ رڼا زیاتېږي او رڼا یې کمیږي. راډ خو مغه راډ دی نه زیاتېږي نه کمیږي او رڼا یې زیاتېږي او کمیږي. نه ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي خو رڼا یې زیاتېږي او کمیږي. او چې کله رڼا د راډ زیاته شي خلک وایي بجلي قوي ده او چې رڼا یې کمه شي نو بجلي ضعیفه ده. داسې وکړه. او که څوک وایي چې راډ زیات دی او راډ کم دی نو دا به مجاز دی. دا حقیقت نه دی. حقیقت دا دی چې راډ قوي دی او راډ ضعیف دی. برق قوي دی او برق ضعیف دی. او دا خبره چې زیات دی او کم دی نو دا مجاز. مجازن کوي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي منم که نه من حیث الانجلا هېڅ خبره پکې نشته. دوی تاسو ته کله کله مباحثه کې بې علم او محبت به پیش کوي د هغې جواب واورئ. دې به تاسو ته وایي ګوره خلک وایي محبت مې ورسره زیات شو محبت مې ورسره کم شو داسې وایي که اول دا اصطلاح هم په اوصافو کې چې کم څه زیادت او کمی دی د هغې نه تعبیر په قوت او نقص کېږي. لوی مرض دا دی چې دې عقلا نه دي که که دوی معقولات ویلی وی که نه او مقولات عشره یاد وی او دوی د کم او د کیف فرق کولی شي چې کمیاتو کې اصطلاح څه ده او په کیفیاتو کې څه ده. دا زیادت او نقصان دا په کمیاتو کې راځي. روپۍ زیاتې دي روپۍ کمې او قوت او نقصان په کیفیاتو کې راځي. نو په کیف کې قوت او نقص راځي. ایمان کیف دی. ایمان څه کمیات نه دي یو کیف دی یو صفت دی. نو په لحاظه د هغې کې نسبت د قوت او د ضعف کېږي د زیادت او نقصان نه کېږي. او چا چې کړی دی په مجاز حمل چا کړی دی په مجاز حمل مجازي اصطلاح خو څه ناروا نه ده په دین کې. نو که دوی تا ته وایي چې علم ربي زدني علما علم وصف دی او زیادت او نقصان ورکې راځي نو جواب به دی چې زیادت د علم په زیادت د معلوماتو راځي
او په مؤمن به کې زیادت جایز نه. ایمان ته زیادت په زیادت د مؤمن به راتلی شي، خو مؤمن به نه زیاتېږي، زیادت څنګه راشي؟ او معلومات زیاتېږي. دا شان محبت چې زیاتېږي په زیادت د اوصاف د محبوب کې، چې د محبوب اوصاف زیات مطالعه کړي نو محبت یې زیات شي. وایي مؤمن به کې زیادت نه راځي. په دغه وجه باندې چې کوم د ایمان کې زیادت حقیقتا امکان نشته. بهرحال اخره کې ما یو مزاح کړی و، قصه مې دې پورې نیولې وه. اخر ما ته وایي دا مسله مولوي صاحب ته پرېږده، مونږ هسې ستا ملاقات ته راغلي وو، او دا بس قرآن کریم ویلي چې زیاتېږي، بس مونږ وایو چې زیاتېږي که نه. نو ما ورته وخندل، ما چې خفه کېږئ نه، نو زه به که ظاهر پسې ځئ نو زه به یو بله خبره کوم تاسې ته. وایي څه؟ مې بیا هم خوښه نه ده چې یوه اوتنه او حماره درته په نکاح باندې کړم، خرې سره نکاح درته روا کړم. بس بیا خفه شو، مې خفه کېږئ مه که نه. خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. خدای تعالی تاسو ستاسو د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړي دي، ومن الانعام ازواجا، او د چارپایانو نه هم څه بیبیانې درته پیدا کړي دي. نو مې یو حماره نه په نکاح کوم درته، ظاهر پسې ځي که نه. چې ظاهر پسې ځې نو داسې خلل به پیدا شي. هلته ازواج جمع د زوجې ده او دلته ازواج جمع د زوج ده، چې جوړې ته ویل کېږي. جوړه جوړه خپلو کې پیدا کړي، تا ته خو یې نه دي پیدا کړي که من الانعام ازواجا، خپل درمیان کې دي، تا ته خو نه دي که. بهرحال مقصد مې دا دی چې دی دویمه نښه دا ده چې استدلال من ظاهر النصوص به کوي. علامه قرطبي اول جلد 13 صفحه کې وایي چې ذهب الیه الخوارج والخوارج والروافض فانهم تعلقوا بظاهر القرآن. دی په ظاهر د قرآن باندې تعلق نیولی دی، نو فتحیروا وضلوا، حیران شوي دي، خپل هم ګمراه شوي او خلک هم ځان ته ګمراه کړه. دریم نښه د خوارجو دا ده چې خروج علی الامام الظالم، خروج علی الامام الظالم. ګورئ دا مسئلې ته د ډېرو علماو فکر نه ځي. د عادل باچا اطاعت پر رعیت باندې لازم او فرض دی، او خروج ورنه بغي ده. د ظالم باچا اطاعت عند اهل السنه، د ظالم او د فاسق باچا اطاعت لازم دی، خروج ورنه بغي ده. او خوارج وایي چې د مؤمن باچا اطاعت فرض دی او د ظالم باچا او د فاسق په مقابله کې جهاد فرض. د اهل السنه والجماعه د خوارجو سره عقیدوي لوی توپیر، لوی فرق دا دی چې مونږ وایو چې د ظالم او فاسق باچا به داسې تابعداري کوي لکه څنګه چې تا د مؤمن باچا تابعداري کول، خو اختلاف به نه جوړي، تفرقه به نه جوړي. د ده دا ظلم او فسق د مشرف که ظالم هم دی او فاسق هم دی او هر څه بېدیني پکې ده، خو دا ټول په ټوله چې راغونډه کړي هغه تفرقه د دې نه لویه ګناه ده. اطاعت یې وکړه چې د کافر په مقابله کې دی قوي شي، او که تا په درمیان کې ورته لانجې جوړې کړي او دلته دې ورته اختلافات برپا کړه او جنګونه دې جوړ کړل او نوم دې ورته د جهاد کېښوده، نو په دې کې کافر چې کوم دی اوزګارېږي او مؤمن په خپلو کې نښلي. نو علماء سنتو دا سوچ کړی دی چې که باچا همیشه عادل نه پیدا کېږي، ظالم دي شي، فاسق دي شي، خو اطاعت به یې کوي، مخالفت به یې نه کوي. او که مخالفت دې وکړه نو بغې به راځي. نو د کافر باچا اطاعت خو ناروا دی، خو د فاسق او د ظالم باچا اطاعت لازم دی عند اهل سنه. او خوارج وایي چې د مؤمن روا دی او د فاسق په مقابله کې به جهاد کوي. دا د خوارجو رایه ده چې نن سبا دې مسله کې ډېر علما خطا کېږي او بعضې شیانو ته د جهاد نوم ږدي. حال دا دی چې هغه د فاسق په مقابله کې جهاد نه کېږي، جهاد د کافر په مقابله کې کېږي. او هر چې د افغانستان مسله ده هغه به په پاکستان نه قیاس کوئ. ګورئ هغه داسې ګوډاګی دی چې ښکاره انګریزانو راوستی او په موږ یې مسلط کړی دی او کېنولی دی. د هغې په مقابله کې جهاد فرض دی، د افغانستان په باشندګانو فرض عین دی او د ټولې دنیا په مسلمانانو فرض کفایي دی. اب کوي او یو د پاکستان د مشرف مسله ده، یا د سعودي د حکومت د باچا مسله ده، یا د نورې دنیا د باچایانو چې دا خلکو راوستي دي، په ووټ راغلي دي، په یوه طریقه مشوره راغلي دي، د کافر د خوا نه داسې ډایرکټ نه دی مقرر شوی او نور پکې یا فسق دی یا بدعملي ده یا څه دی، هغه خپل کار دی. خو د باچایي په قوانینو کې به ته مخالفت او بغې نه کوې، که بغې دې وکړه ته باغي جوړېږي. ځکه د قرضې په دې مه قیاس کوئ چې هم کلمه وایي
قرضی کلمه هغه درجه د نفاق کې هغه دی منافق. نو دا هغه چې کوم دی خلکو راوستی دی په موږ یې مسلط کړی دی د هغې په مقابله کې جهاد په مسلمانانو فرض. خو د پاکستان دلته چې موږ او تاسې باشندګان یو که چا دې ته جوړولی چې فلانۍ ځای کې بم خلاص کا، فلاني جماعت کې دا کار وکړه دا وکړه، دا ډېر بېکاره کار دی. که شیګان دي 9 جماعته پکې کافر دي، 3 په کفر کې علما اختلاف کوي. خو د هغوی په مسجد کې او د هغوی په مدرسه کې بم خلاصول دا د خوارجو کار، دا د خوارجو کار دی چې هغوی په د مسلمان د بادشاهۍ په درمیان کې اختلاف جوړوي، تفرقه جوړوي، قوت ختموي او هسې یو شر و فساد برپا کوي. ګوره هغه ستا د ملک باشندګان دي، هغه په کفر بواح کافر نه دي چې ته قتل کې، هغوی کفر نفاقي دی. کومو فقهاو چې هغې ته تقلیدي کافر ویلي دي هغه تشدد او تغلیظ دپاره چې خلک نکاح وسه ونه کړي، خپلوي ونه کړي، تعلق ونه ساتي چې عقاید یې خراب نه شي. دا شان خوارج دي که غیر مقلدین دي، که دوی ته کافر نسبت کېږي نو دا به تغلیظ وي، دا به تشدید وي، فقط چې خلک ترې نه لرې شي. باقي نور دا ګمراه دي، دوال دي، مدل دي، مبتدعه فرقې دي، بدعتیان دي، دغه نسبتونه حقیقت دی. او فتوا د کفر او د شرک دا تغلیظ دی د دې په حق کې، لکه من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چې دا تغلیظي او تشدیدي امر دی. حقیقت داسې نه دی. نو دا شان د دې په حق کې چې کوم علماو د تکفیر قول کړی دی هغه به حملېږي په تغلیظ او تشدید باندې. خو تا ته دا جایز نه دي چې ته شیګان قتل کې. هغلته ښار کې مې یو شیعه لیدلی دکان کې ناست دی او به شیعه دی وژنه. نه، جهاد چې کېږي د امیر غواړي، د باچا اطاعت غواړي، قومنده غواړي. په شریکه باندې به که چېرته باچا وویل چې دا د دې علاقې نه زه وباسم او یا شیګانو جماعت راپورته شو د باچایۍ د قانون خلاف یې وکړه، دې وخت کې باغیان شو او حکومت تا ته امر وکړه چې دا اوس باغیان دې وژنه نو بیا وژلی شي. خو د دې نه بغیر په داسې طریقه باندې ته نه شي وژلی چې یاره دا مثلا چې دی نو علما ویلي چې کافر دی نو ما ته قتل روا دی. نه دا تا ته ناروا دي. نه شیعه وژلی شي پاکستان کې، نه هندو وژلی شي. هندو ګورې کافر دی یقیني، خو قتل یې تا ته ناروا دی. او د امام صاحب په مذهب کې د هندو په قتل باندې ته قصاص کېږي واپس، اگر که جمهور وایي چې قصاص پې نشي نو دی کافر، خو قتل یې تا ته روا نه دی. ولې روا نه دی؟ ځکه ستا باچا امان ورکړی دی، او چې باچا امان ورکړه نو اطاعت یې په تا باندې لازم شي. د باچا امان د رعیت امان وي. نو په لحاظه که اوس د دې دپاسه تا قتل کړه نو تا خلاف ورزي د اطاعت و، ته باغي جوړېږې په دې کار. حتی چې کوم خلک چې په ویزه باندې پاکستان ته راشي، په ویزه باندې راشي، هغې ته ستا باچا امان ورکړی دی. دې مسلې ته مو فکر وي ګورې د هغه وژل مسلمان ته ناروا دي. بیا کوم خلک چې په ویزه باندې راشي، هغه په ویزه راغلي، د هغه ټیکس داخل کړی دی، ستا د ملک د ویزې چې کوم حق دی پیسې ټیکس یې ورکړی دی، نو دا په حکم د جزیې کې راځي. بیا هغه جزیه ټیکس یې ورکړی دی، بس د دې نه بعد د هغه سره د قتل مسله ستا نشته، ستا باچا ورته امان ورکړی. خوارجو کې بل دا مرض دی چې هغوی د ظالم باچا اطاعت فرض نه بلکې حرام ګڼي او په مقابله کې د فاسق جهاد فرض ګڼي. ځای په ځای باندې چې کومو جماعتونو کې لږ وګورئ بریلي حضرات چې اختلافات فروعي به لري، لیکن هغوی په کراچۍ کې چې کوم میلاد النبي جوړو په هغې کې 42 عمده علما په منبر باندې ناست وو، همدې غیر مقلدینو او دې چې کوم دی هغې ته بم ایښی دی او ټول شهیدان شو. نو دا د دې کار دی، دی نمونې دي. په باړه کې چې کوم کار ښکاره شه دا د همدې د غیر مقلدینو کارو او ټول جماعتونه سره یو ځای شوي وو او د اهلسنه والجماعت په خلاف باندې اوس هم لګیا دي، وینې تلیږي. دا هم د باچا د قانون خلاف دی او هم مسلمان خود وژل، مسلم ته د شرک نسبت او بیا پې توره رایستل، دا د خوارجو هغه بنیادي عقیدې دي چې اوس ښکاره کېږي ورو ورو. نو هغوی ستا قتل روا ګڼي، ستا په بیبي وینځه کول روا ګڼي، ستا هغه حلالې ته مرداره وایي، وایي دا مشرک حلاله ده، او ته وایي نه نه ورور مې دی خیر دی مړی ژوندی اوسه کوم. د دې به تپوس درنه کېږي انشاءالله. نو بله علامه دا ده تفسیر قرطبي 2 جلد 109 صفحه 2 جلد 109 صفحه ومذهب المعتزلة والخوارج ان الخروج على الامام الظالم جائز. مذهب د معتزله او د خوارج دا دی چې د ظالم امام مقابله کې را پاسېدل جایز دي. دا د اهل سنت خلاف ده په دې مسله کې. نو
اطاعت د باچا دا یو لازمي خبره ده. الفرق بین الفرق دا امام عبدالقاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي دا په 409 سنه کې متوفا دی. نو دا تقریبا 5,000 کاله یا 2 کاله مخکې تیر شوی سړی دی. الفرق بین الفرق تاسو دا پیدا کړئ. اسانه 3.5 روپۍ ریټ دی. عادي کې دا کمال دی چې د 3 فرقو فرقونه کړي دي. ا د 2 فرقو د خپلو کې فرق څه شی دی؟ خوارج د قدری څخه فرق لري، قدری د رافضی څخه فرق لري، رافضی د جبری څخه لري، هغه د مرجئی څخه لري. دا فرقونه درته کړي دي. نو سړی ته پته ولګي دا د عقایدو کتاب دی او پیدا یې کوي. یو الملل والنحل د امام شهرستانی رحمت الله علیه چې هغه هم د دنه 1 کاله مخکې تیر شوی دی. دغه زمانه سړی دی. د دوړو په عقایدو کتابونه لیکلي الملل والنحل. دا وایي چې الفصل الثاني صفحه 9 الفصل الثاني من فصول هذا الباب في بيان مقالات فرق الخوارج. دا خوارج د فرقو مقاله دوی څه خبرې کوي؟ وای د دې فرقو نمونه چې کوم دي: السلطیه، الاخنسیه، الشبیبیه، الشیبانیه، المعبدیه، الرشیدیه، المکرمیه، الحمزیه، الشمراخیه، الابراهیمیه، الواقفه، العبادیه. دا هغه زمانه کې نمونه وو. کې دې چې هغه عقیده بیان کړې دي تر واخل چې دا عقیده په خماسیانو کې د افلانیانو کې د اوس دغه یعنی هغه وخت سره په دینو میادیده یو مشر ته نسبت او هغه وجدا نسبتونه شي. وای چې د دې یو عقیده دا چې الاکفار او ارتکاب الذنوب غټه ګناه چې چاوکلو دې کافر دی. خوارج په دې باندې رائے لري. بلا ووجوب الخروج على الامام الجائر. امام چې کله ظالم شو، باچا چې ظالم شو، دی وای داغه په مقابله کې خروج واجب دی، لازم دی. دا د اهل سنت خلاف. اهل سنت والجماعت تفرقه بنه غړي، اختلاف بنه غړي، د ملک هغه قانون بنه خرابې، داغه امنیت ته خطر نه جوړي. بس فسق پکې دې کوشش پکې په زبان باندې پاره طریقه باندې چوي خلکو ته وایي چې بیا دې ظالم فاسق ته وډ مور کوا، بس پلاني تور کې چې هغه سره کامیاب شي. په دې طریقه ته اشاعت روا ده. خو بلیت تور راغستل جنگ کول په دې ملک کې چې کله ملک امن جوړي برپاوي، دا د خوارجو کار. څومره ځایونو کې چې دا بمونه خلاصيږي، دا ټول د غیر مقلدینو د خوارجو کارونه دي. دوی هر قسم تنظیمونه لري چې من جمله هغه تنظیمونه لشکر طیبه د حدیثو تنظیم دی او جهادي تنظیم باندې مسمى دی او لشکر طیبه هم دا کارونه دي چې هغه په هر ځای کې دا ویزه بمونه خلاصول دا هغه وظیفې دي او کاروایی هغه ته غیر مقلدین کوي. نو دا دوه حواله ماده متعلق درکړي چې درېمه خبره په دوی کې دا چې خروج په امام ظالم باندې جایز دی او بلکې واجب. اهل سنت والجماعت وایي چې نه اطاعت پکې تفرقه بنه جوړي. بلا یو علامه قرطبی دویم جلد 106 صفحه کې بیان کړی. امام مالک رحمت الله علیه علامه دا چې خوارج داسې قوم دی چې هغه د زوال په ټیم باندې ماسپخین مونږ کوي. د زوال په ټیم باندې ماسپخین مونږ کوي. وای کان مالک رحمت الله علیه یکره ایصلی الظهر ثم الزوال. امام مالک چې بابا دا غړلا چې د زوال په ټیم د ماسپخین مونږ شي ویل وی لیکن بعد ذلك زوال نرسو مونږ کوي. ويقول امام مالک سے بوائل تلک صلات الخوارج، دا د خوارجو مونږ دی چې دا د زوال په ټیم کې. تاسو خیر دې په تحقیق وکړئ د غیر مقلدینو چې کم متشددین دي په بعض ایامو کې په پوبان دي 12 په 12 نیمه جمع کوي او په هغه شپو کې په 12 نیمه په پوبان دي 12 ټیم د زوال نقشې پتی وګورئ. بعضی داخلي په یوای کې او باج زوال ټیم ختم او دا ټیم پاکستان چې په 12 نیمه په پوبان دي ومنځ کوي، دا هغه د زوال ټیم دی او دا په غیر مقلدینو کې دا مرشته دی. نه امام مالک سے وایي چې تلک صلات الخوارج د خوارجو
هغه رګونه راټینګوم چې دوی له ورته خیال نه دی. دا شان خلق داسې فکر کوي چې دا خوارج به داسې یو قوم چې دی به مونږ نه کوي. او حال دا دی چې دا خوارج د منځه متعلق داسې منځونه به خوارج کوي چې حدیثو کې راځي که تاسو خپل منځونه ولیدل د هغې په مقابله کې نو دا خپل به درته سپک ښکاره شي. ابو داود دویم جلد 308 صفحه دویم جلد 308 صفحه پدې کې دا روایت ذکر دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي یصلون تحتقرون صلاتکم بصلاتهم. داسې منځونه به کوي چې د خپل منځ به د هغې مقابله کې سپک ګڼئ. یصومون تحتقرون صیامکم بصیامهم. داسې روژې به نیسي چې د خپل روژې به د هغې مقابله کې سپکې ګڼئ. یمرقون من الدین دین نه به وتلي وي. کما یمرق السهم من الرمیه لکه غشی چې د ښکار نه بوټوځي یا د هغه نیش د لکې نه وځي. بیا وایي یدعون الی کتاب الله. د خدای تعالی کتاب ته به دعوت ورکوي. ولیس فی شیء منه پټکې د کتاب کې بنوي خو چغه به د ترجمې او د قرآن وي. د ابو داود روایت دی یدعون الی کتاب الله. د خدای قرآن ته به دعوت ورکوي. ولیس فی شیء منه پټکې د قرآن کې بنوي. قالوا ما سیماهم. صحابه کرام ورته وایي نښه څه ده؟ قال سیماهم التحلیق. وی نښه یې دا ده چې د مخې به سرونه خرایي. د مخې به سرونه خرایي. تحلیق نو سر خریل د امام صاحب په مذهب کې جایز دي. بعض متأخرینو فقهاو د سنت فتوا ورکړې کړې خو دلیل په سنتیت شته نه دی. دا چې حضرت علي صاحب خریلی دي نو هغې ته عذر و. باقي په منع کې لا روایت شته چې لا تخلقوا نواسیکم الا فی الحج والعمره. سرونه مه خرایئ مګر په حج او عمره کې خرایئ. امام مالک صاحب ورته مکروه وایي. امام احمد صاحب نه قولین نقل دي. امام صاحب او امام شافعي صاحب جایز ګڼي سر خریل. خو سنت لما جمعه و افراد درې طریقو باندې زلفي دي او باقي سر خریل چې کوم دي جایز دي. خو د دې خلکو به نه کوي. د دې خلکو به نه کوي. خیر دی تاسو وګرځېږئ سبا چېرته یو اجتماع د دې چې چېرته جوړه وه بیا لاړ شئ ویې ګورئ. که چا وي چې ما پکې د زلفو والا پیدا که بیا راشئ چې لږ تاوان ورکړم. زلفو والا به دوی کې نه وي بلکې د زلفو والا پورې به خان. او زمونږ خلک څوک به زلفې پرېږدي څوک به عام سر پرېږدي څوک به خرایي که نه لکه ګډوډ دي. خو دا خلک داسې دي سیماهم التحلیق. دی به د مخې سرونه خرایي. دی نه خر 308 صفحه ابو داود شریف 308 صفحه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی سید خدری راوی دے انس بن مالک نبی علیہ السلام فرمائے سیکون فی امت اختلاف. زما په امت کې به اختلافات راشي. وفرقه افتراقنا براشي. قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. یو قوم به پیدا شي يحسنون القيل چې ډېرې خبرې وکړي ويسيئون الفعل ډېر بدکاري وي. عمل نه ډېر خراب وي خو د قول نه ډېر خواږی. یقرؤون القرآن قرآن کریم بلولی لا یجاوز تراقیهم چې رغړک نه به کوزیږي نه. بیا وایي لا یرجعون
دوی دي لکه کوم چې ابن عمر سے ویلو شرار خلق الله ویلو ادین استدلال توبه لمن قتلهم وقتلوه خوشالي هغه چا سره چې دی وجل یا دی د لاسه شهید شه